السلام علیکم ورحمت الله. قدرمندو په صدقاتو کې تر ټولو غوره صدقه د اوبو دی. نو قدرمندو کوشش کوئ چې د نورو عباداتو تر څنګ د صدقې جاریه هم کوئ. نو قدرمندو نن دغې مدرسې ته راغلی یم چې د اوبو ډېر سخت مشکلات وو. نو دغه خویندې تاسې په ژوندي بڼه ګورئ چې 200-300 خویندې دي. قدرمندو سولر تختې مې ورته اخیستې دي. نو دغه د سولر د برق سیستم هم ورته برابروم، هغه د اوبو سیستم هم برابروم. دغه ګلالي ماشومان وګوري چې هغه سپارې په لاس کې دي او د قرآن پاک زده کړه کوي. نور انشاءالله د اوبو سیستم د برق سیستم ورته برابروم او تر څنګ دغه سیستم پکې ورته هم برابروم. نور البته دا پاتې دي هغه پکې وګورئ چې زه به تاسو یادونه وکړم چې هغه هم موږ برابرو. نور قدرمندو د جلال آباد ګرمي خو تاسو ته معلومه ده دغه دی د پکې سیستم برق سیستم مې ورته برابره کړله. نور انشاءالله دغه پکې به هم ورته برابروم. نور اوس راځئ چې دغه د اوبو سیستم ورته هم برابر کړو. د الله شکر د ماشاءالله جوړ حافظ خو د پیر نه دي که نه؟ نه خیر دی. قدرمندو د اوبو سیستم مې ورته بچو د کالي ماغې کېږي. اوس کوم وایي قدرمندو ښایسته یخې اوبه دي. اول به یې مونږ دی کښېنئ مدرسې کې دا دغې اونو ته اوبه هم ورکوم. دی نو قدرمندو دغې ما مدرسې کې دغې نیالګي هم کښېنولي وو. دا وګوره انشاءالله دغې نیالګي ته به اوبه ورکېږي. خلکو ته به یې اوبه ورکولې. نو شکر دی اوس ورته سیستم برابر شو. نو قدرمندو هیله کوم چې لږ نوره مرسته وکړي. دغه 200-250 خویندې دي چې دوی ته دغه اطاقونه برابر کړو. اکثر خویندې په دغې ځمکه ناست دي او د قرآن پاک زده کړه کوي. نو قدرمندو هیله کوم چې په دې برخه کې نور موږ سره مرسته وکړي چې دوی ته دغه د اطاق سیستم یا دغه د چت سیستم دوی ته برابر کړو چې د باران مشکلات دي، د مرګ مشکلات دي او دوی هغه په اسانه ډول زده کړه نشي کولی. نو قدرمندو اجازه راکړئ.